د وایس اف امریکا جیبه د ګلو قدرمن اوریدونکو له خیبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغلاسته د خبرونه کې بنن هم موضوع د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې حکومت خپل د یو نیم کال د کارکردګۍ ریپورت وړاندې کړی دی که څه هم ډیره برخه تاسو پرونده واوریدله خو نن به بیا هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. عظیم خان کاکړ صاحب چې د اعلی وزیر په بلوچستان کې د رسنیو د چارو سلاکار دی دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. عظیم خان کاکړ صاحب یو بیا هم ستړي مسئ او په خیر راغلی. ډیره مهرباني نشید کاکړ صاحب الله دې وپاله. ډیره مننه کور مو ودان. پرون چې کوم تاسو خبرې وکړې چې یو شمېر اقدامات ذکر تاسو وکړئ چاپ له هغه قانون سازي چې کوم پرمختیایي یا د ترقیاتي کارونه دي مخالفه ګوندونه دا تور لګوي چې دا هم د تیر حکومت کارونه دي چې ستاسو حکومت اوس مخ په وړاندې بیایي. تر کومه ځایه پورې سمه ده؟ اولنۍ خبره خدا ده نشیر صاحب کله چې د انسان خپل کردار وي نو هغه بیا ځای خبره ده د بل په ښه عمل باندې ځان نه تیری او نه د بل کارکردګي چې د هغه د ځان لپاره کریډټ بولی کته دا لږ خشه وګرځي په داسې تحقیق وکړي ته په دا نتیجه ورسېږي چې جام کمال هغه سړی دی چې حالیه تربت یو وزټ کړی تربت بازار چې ستره د مالک ډیزاین کړیو هغه ته ډیر خوند ورکړي او بیا دغه بعد تقریبا 3-15 ځای په مختلفو جلسو کې د ول چې په کوټه کې چې کوم په بلوچستان کې د کوټي پس چې کوم غټ شهرونه دي لکه خوزدار سو لکه لسبیلاس ولا شنم په هغه کې شامل وو چې د دغه بازارونو به موږ کوشش کوو په روان وختو کې چې لږ ښه معیشت مستحکم وسو موږ په پردا طرز باندې د بازارونو ډیزاین کوو. دویمه خبره دا هم یو حقیقت دی چې زه بد جلپشن یو مثال درکوم زموږ دلته یو ډیر اهم روټ دی د یارو سونی څخه فیض آباد پورې دا خو د تیرو حکومتو پروجیکټ او بیا په دا کال چې کله د دوغ د پاره په پی ایچ ډی پی کې پیسې شول کېدل نو داغه مکمل انحصار پر دا حکومت باندې کوم هغه پروجیکټو ته پیسې شول نو هغه به کېدل او کوم نه شول نو هغه نه سو کېدل. دا حقیقت ته معلومات وکړه په تیر پر یو کال کې زموږ د خپل حکومت د داسه بالای د مطلب د پراخي چې زموږ سوچ څومره پراخ دی یا د جام کمال صاحب چې کوم سوچ دی اسونه پراخ دی د داسه اندازه لګول چې په د تیر پر یو کال کې د الله ذات گواهی چې موږ خپل 12 منسوبې هم نه دي مخته کړي د تیر حکومتو 600 منسوبې موږ مکمل کړي په بلوچستان کې د وفاق تیر اهم پروګرام 100 ډیمز په نامه هغه 100 ډیمز کې که هر څوک ناشتي خدای دې وکړي چې مطلب پدا کې ډاکټر احمد هغه شپو کې د پی ان ډي منسټر کدا شوی چې موږ سره مخامخ شنو زه هغه ته دا یو سوال وکم چې ته 100 ډیمز راوړي دا 15 فیزز 15 پیکیج او 20 ډیمز نو دا شلو ډیمو اولنۍ چې کوم ټندر سوی دا تر الیکشن شپږ میاشتې و میاشتې مخکې سوی او دا اول فیزم 20% د وفاق صدی بجټ نو اخستي صحیح دا پس چې دی پیکیج 2 3 4 دا رالو او دا ټول پیکیجانو باقاعده حکومت بلوچستان چې تر دا اوسه پورې ټندرانم کړی دی او په ډېر تیزی سره دا کارم شروع دی. یعنی د هغه د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې کوم سل ډیمونه وو هغه چې منظور شوی و د بلوچستان د لپاره د هغه برخه ده نه دا تیر حکومت چې دی هغه دا سټرکچر ډیزاین کړیو دا بنیادی تور باندې ایشیائی ترقیاتی بانک د ایشین بانک د ډیولپمنٹ پروجیکټ نو دا دغه برخه او دا حکومت بلوچستان چونکه په ډیر شدت سره دا شی اساس کوي چې ډیمز جوړول موږ لپاره ډیر لازمي دي او دا د معلوماتو مې دا یقینا چې موږ کتهولای شي د کلات خوزدار دغه ریجن او دلته چې بیا راشي نو دا د کهانو د کولو د بارکانو غرونه او بیا زموږ د پښینو د کلا عبد الله او د زوب له خوا دغه سیمه چې نه تحقیق دا شي چې تقریبا دا د چک ډیمز لپاره د ټولو سم موضوع زکه د پاکستان کې صحیح نو د حکومت بلوچستان هم ترجیح داده
چې کوم د عوام په مفاد کې اهم منسوبي وي هغه موږ دا ته نه ګورو چې دا حکومت دی او کله تیر حکومت دی دا به ضرور وایم چې په پی ایچ ډی پی 2018 کې موږ د تیر حکومتو خالص 15 منسوبي شي دي 1800 بالای منسوبي چې دي 1800 په دا یادې کړي چې مطلب په دا کې کوشنۍ پروجیکټ چې دي هغه راځي د یو واټر سپلای سکیم چې دا 1 کروڑ روپۍ قیمت وي نو په هغه کې مکمل یو پیکیج وي په هغه کې به شمسیم وي په هغه کې به بور هم وي په هغه کې به د پایپ مطلب هر کور ته جلا یو پایپ به هم بچاويږي او پرغه به سیول ورکو کمره او دا به هم مشتمل وي دا به هم نو دا نوعیت دغه پکې دي خو یو تور بل هم دی مخالفه ګوندونه وایي چې په دغه حکومت کې چې د جام کمال صاحب دی 80 ارب روپۍ لاپس شوي دي یعنی سوځېدلي دي او 80 ارب روپۍ چې دي نو هغه جام کمال صاحب خپل حلقې ته وړي دي او د مخالفه چې کم ګوندونه دي پارټیان دي د هغوی چې کم د اسمبلی غړي دي د هغو په حلقو کې ډېرې کمې پیسې شول شوي دي نو ولې همدارنګه دا توپیري چلند دی چې خپل حلقې ته ډېرې پیسې او د نورو حلقو ته بیا کمې اپوزیشن خو بدقسمتي ده په پاکستان کې چې کوم یو تعمیري کردار دی نصیر صاحب ته دغه امزکی د هر خو او د رسم رواج سره ډیر شواله دي تاسو موږ بدقسمتي وسیدلې ده چې ته هر څو شوسن ولري کردار ولري او ډیر پراخ سوچ ولري زموږ په خوا د سیاسي عمل چې دغه یو په داسې انداز باندې هغه خلک سیاست کوي چې ستا شچ دي هغه د بودو په شکل کې پیشي او خپل د بودو د لپاره داسې دلیل پیدا کوي لکه دای چې ډیر نیک کار کوي او دا لپاره ماته د تاریخ شولو ضرورت نشته چې چا په کم دور کې سو کوم عمل ښکارا کوي صحیح خو بهرحال زه به مختصر دا وایم چې دا د بلوچستان د تاریخ اول وزیر اعلی دی چې څه ډیسکریشنری فند دي دا د کسانو د لپاره یعنی زمیندارانو د لپاره زر په دا کې ټریکټر یې شي دي دا اولنۍ وزیر اعلی دی چې خپل کم چې د سر ډیسکریشنری فند دی د وزیر اعلی په کیپاسټي کې دا سړی راولیا شو 2 پیکیج ایکسس یو چک ډیمز لپاره مطلب 50 لک 80 لک 1 کروڑ دا د پاره 1 ارب روپۍ شو 2 ارب روپۍ بل پیکیج شو چک ډیمز لپاره دا د بلوچستان اول وزیر اعلی دی چې راولیا شلو خپل د فند سره اتلس ډایلیسس یونټ کې شو دا اول وزیر اعلی دی د بلوچستان د تاریخ چې په خپل فند کې یو لس لایبرریان کې شو دي دا اول وزیر اعلی دی چې د خپل فند سي د دیرس د انټر ګرلز کالجانو لپاره بسان کې شو دا اول وزیر اعلی دی چې هغه زموږ سټوډنټس طلبه چې هغه ډیر لید وسی داغه د لپاره 250 بسان چې دی په خپل فند کې دا د کې شو او دا تر د سپیشل سپورټ یو پروګرام یې شوی دی یعنی په هغه کې و سټوډنټ ته سکالرشپ هم ملاويږي مالی امداد هم د خلکو کېږي چې د کوښنی نه جوړي نو سلوي 15000 روپۍ پورې چې دا غو علاج معالجه کیږي او د دوه د پاره یو خاص قسم فند کې شو یا ته سپیشل سپورټ پروګرام ویل کیږي آسان شرایط باندې د ځوانانو د کاروبار لپاره قرضې تقریبا 1.6 بلین تقریبا دا 1.5 ارب روپۍ سبالای جوړیږي دا ورلکشه شو دا اول وزیر اعلی دی چې په کرسي باندې کښینستی دلته پښتانه هم حکمرانان تیر شوي دي کله په ماضي کې یعنی زموږ همیشه بلوچ وزیر اعلی ضرور رسیدلی مګر د مولوی واسی په شکل کې د مولوی اسمت الله په شکل کې مولوی امیر زمان په شکل کې دا به د جمعیت لخوا سینیر وزیران او د پښتونخوا لخوا ډاکټر حامد چې د محمود خان چغزي ورور دی دا به سینیر وزیر د انټر لخوا په د تیرو درو ټرمز کې تو غوړه زمرکه چغزي هر واره د اسید کټي دا ټول موازنه وکړه بیا وګوره زدانو هم چې دا وخت پښتانه چې کم کامیاب شوي دي دا غوسه کردار زه د یو سړي د کردار سره انصاف کوم لکه جام کمال راولیار سلو کوچلا کې میونسپل کمیټي کله راولیار سلو د خپلې دلچسپي پر بنیاد باندې سنجاوي میونسپل کمیټي کا راولیار سو د پښتنو علاقې چې دی یعنی د تاسو سره کته د نواکلی علاقې وګوره
دا د تاسو د نوسار علاقې وګوري د سمنګلي علاقې وګوري په کوټه کې دا راوخه په کارپوریشن کې واچول دا ول وزیر اعلی دی چې دا خواهش لري چې یاره په بلوڅو کې تقریبا شپږ پیور ډیویژنان دي په پښتنو کې یو پیور ډیویژن هم نشته زموږ د ژوب ډیویژن سره بارکان ضلع چې د بلوچستان دا ضلع په ژوب کې موجوده ده د غزي په سیوري کې زموږ زیارت او هرنای دا ضلع په کې موجوده دي د کوټې سره د بیرته ستانوشکی او چاغه تړلې دي لہذا چې کله سناولا زیری پاتیر حکومت کې درخشان ډیویژن فیصله وکړه عملی تور باندې د تیرو ډیرو حکومتو کارونه هغه د یو پیپر چې هغه ته کوم مطلب یو ډاکومېنټ پکاري چې دستاویز پکاري هغه د حکومت ور تیار کو هغه قانون ته یا فیصله ته یو عملی شکل ورکړي دا ول وزیر اعلی دی چې په خپل خواهش باندې نن بدای چې پښتانه وی شاید بعضی هم پر یو فورم باندې ودرې یو دا خبره وکړي چې دا پښتنو د ډیویژن لپاره ما دونه منډي کړې دي نه ما ټالي ولې دي نه بل پښتانه ولې دي نه بل پښتانه ولې دا به بنیاد مجلسونه دي د وزیر اعلی خپل د خواهش چې یاره موږ په داسې صوبه کې دوه ورونه په دوه جلا ثقافتو په دوه جلا زبو په داسې صوبه کې سره پابند یو مجبور یو زموږ یو تاریخ دی لہذا په کار دا دی چې پښتنو ته یو بل ډیویژن ور جوړ کول شي اگر ولرسو اوس دا دلچسپي ده ان شاء الله ته بوینه چې د ازمر د برشور تو وکاکړي خانوزي نانا صاحب ددا ایریا چې ده ان شاء الله کرب العزت کول ډیر ان قریب بدلته یو ځله جوړیږي او دا غي علاوه کرب کول ان شاء الله زلپشن چې دی چونکه داغه تاریخي خپل یو حیثیت دی په خوانی ډیسټریکټ دی داغه سبیا یو ډیسټریکټ عبد الله وتلی دی او پښین ویسیم ته معلومه ده چې کته د تاریخ جرګي وګوري کدل ته ناشتي وګوري کده دې د خانانو د ملکانو غونډي وګوري دا هر څه رسم او رواج زموږ په داخله کې د پښین او د کندهار دا سات یو قسم تقریبا دواړه د دویم دارالخلافه په تور باندې د مرکز په تور باندې په تاریخ کې یاد شوی دي نو پښین بتوینه ان قریب د جام کمال خپل یو فکر دی خواهش دی چې دی وای په پښین چې دی هغه موږ ډیویژن جوړ کو صحیح دا به ډیر شي اقدامات وي عظیم خان کاکړ صاحب یو خبره تاسو بل هم وکړه چې د 1.8 عرب یعنی د 1.8 کروڑ د قرضو خبره مو هم وکړه چې ځوانانو ته به بلا سود ورکوي دا په کوم سیمو کې وي او څنګه کولای شي چې ځوانان دغه قرضې ترلاسه کړي یعنی پورونه ترلاسه کړي چې سود نه وي ور باندې او خپل ځان ته کار روزګار شروع کړي څه داسې طریقه معلومه ده د اخوت فاونډیشن سره چې کوم اخوت فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده چې هغه په اسلامي طرز باندې انداز باندې چې کومې قرضې دي هغه د قرض اسنه په شکل کې دا باندې چې تاسو قرض ملاويږي او په هغه باندې سود اخیستل کیږي دا به هغه په د دنیا خو د شایستوالي د انټرست په شکل کې ښکارا کینا لکه موږ په بانکینګ په زبان کې اورو نو هغه شایست دی مثال لکه وسوت چې په بازار کې د پیمنٹ نو سول سوي دی یا په بازار کې انټرست ورتول کیږي بلا سود قرضې دی وځوانانو ته ورکول کیږي د دغه قرضو مقصد څه دی زموږ په سماج کې ډیر د خلک شته چې هغه ډیر څه کاروباریان جوړېدل شي ډیر څه تجار جوړېدل شي لیکن دا د ډاکټري او د انجینرینګ او د سرکار د ملازمت او د معاشي بدحالي سره د مخامخ په وجه باندې ډیر زموږ ځوانان راځي چې خپل کاروبار یا تجارت نشي کولای نو لہذا حکومت بلوچستان په آسانو کیستو باندې تاسو مثال 3 لک درکې 3 لک روپۍ درکې 15 لک روپۍ درکې او بیا تاسو 3 کال ټایم درکې 4 کال ټایم درکې چې تم ماهانه چې د 3000 4000 15000 په اسانو کیستو کې بیرته د حکومت چې کومې پیسې د حکومت لپاره خو ظاهر خبر دی 170 کروڑ روپۍ په یو والا خپل مړ باندې بوجم دی ولې چې موږ آمدن ډیر کم دي په بل حواله باندې کته د اولس د سہولت لپاره خبره وکي نو بیا ریاست چې دی هغه د مور پشان وي د مور کار دی چې هغه اولاد دعا وکي هغه د اولاد ښه تربیت وکي نو ظاهر خبره ده کوشش موږ دا دی چې ځوانانو کې چې کم د ریاست په اړه تاسو معلومات ښه علم صحیح چې په داتیرو 15 سرویس کلو کې لږ به شاید به د اعتمادیم زیاته سوي لږ به شاید موږ ځوان د موږ مایوسه سوي هم وي نو لہذا هغه ته معیاري تعلیم ورکول دا چې سہولتونه ورکول لکه دا ما او تاسو اوس خبره پر وکړه دا سبب د ځوان لږ د خپل خاوري او د ملت سره مینه هم به تر راپورته شي
صحیح. نو څرنګه چې هم تاسو دغه خبره وکړه چې یو اعتماد سازي هم د ځوانانو دپاره دغه د حکومت پلان دی، یو حکومت غواړي چې په ځوانانو کې بیرته یو باور پیدا کړي او هغه خوابدیانې چې دي هغه هم لرې کړي. نو نن د بشري حقونو نړیواله ورځ هم ده په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او په زوره چې کم خلک بېدرکه سوي دي د هغو په حواله سره پوهاوی ورکول کیږي. بلوچستان کې له ډېره وخته راسې دا کیږي چې په زرهاو کسان په زوره بېدرکه دي. نو ستاسو حکومت د بشري حقونو دپاره او ورسره د په زوره د بېدرکه سوو خلکو د بیرته خپل کورونو ته د لیږلو په اړه څه اقدامات کړي؟ موږ دا یقین ساتو نصیب صاحب چې ټول معاملات چې دي د هغه انحصار په نیت باندې دی. د نیت پس چې بیا کوم شی ډیر اهم دی هغه دی ستا جذبه. چې کله جذبه او ښه نیت سره ملګری شي نو بیا ظاهر خبره د په یو اعتبار سره ته دا ویل چې خدای دې ملګری شو، او چې کله د چا خدای ملګری شي نو هغه بیا د نتایجو پروا نه کوي. جام کمال چې کله حلف اخستي یقینا د 19 اگست 2013 ورځ ده، د 20 اگست کته چیرې اخبارات ومینده څه مشکل نه ده. کته وای خو زم تاسو سره په واتس اپ باندې په بل سورس باندې زه تاسو سره شیر کولای زم. د جام کمال په حلف برداری کې دویمه جمله چې په اخبار کې سره راغلې ده هغه دا چې حکومت بلوچستان په خپل رویه په عمل باندې دا ولست او ثابتي چې موږ د لاپته افرادو په اړه کې چې کم خلک دا وخت ورک دي دا غو د پاره موږ یو اندیشنه لرو. لہذا دغه مقصد د پاره وسوسه کته تاسو علم وي د اوسه شپږ میاشتې لمخه و میاشتې لمخه یو کمیشن جوړ په بلوچستان په سیول سیکریټریټ کې چې کوم سکندر جمالی اډیټوریم دی په دا کې هر میاشت وش په یا آتش په حکومتي الکارانم راځي، یو دوه ججانم راځي، سینیر وکیلانم راځي، هغه خلک چې د چا خپلوان ورک دي هغه هم دالته راځي. نو دالته چې دا خلک سره راشي بیا هغه ته وایي چې په دا وخت باندې دوه مدله مخه په دغه ځای باندې زموږ دا کس چې دی هغه ورک شو. تر اوسه پورې چې کوم وایس فور بلوچ میسینګ پرسنز د دوه چې کوم چیرمن دی نصر الله بلوچ او چې کوم وایس چیرمن دی ماما قدیر هغه خپل د افیشل پیج صدا اعتراف کوي چې تر اوسه پورې د حکومت کړي کول چې دی چې کوم کول حکومت سره کړی دی هغه کې تقریبا 300 تقریب کسان چې دی هغه بیرته پیدا شوی دي او مستتر کورو پورې را رسیدلی دي. او ما درته وویل چې یقینا دا مسلې چې دي د سړی غایبېده چې دي ورکېده چې دي دا خالی هغه بیس دی چې شاید سړی ته پکاري چې شی وکړي هرخې موګوري. صحیح. موږ چې د کوم حالات سره مخامخ کې پدا کې په ډیر غټ تعداد باندې خارجي قوتونه هغه قوتونه چې هغه د پاکستان شورز نه غواړي، د پاکستان آبادی نه غواړي، معاشي استحکام نه غواړي، د پاکستانیانو خوشحالي نه غواړي، قومي اعتماد نه غواړي په کام کې نه او بیا بدقسمتي را ده چې بزمر لخوا هم کمزوري وي چې زمر د کام خپل د خلک بیلاری سوي وي هغه به هم داغه په مرسته کې یو کردار ادا کوي. نو دغه مشکلات چې دي دا به لږ مزید موږ د پاره مشکلات جوړي د حکومت د پاره، لیکن حقیقت دا دی چې کله موږ خبره کو د یو ریاست د ترقۍ نو یو امریکای صدر هغه به ویلې په انګریزي کې به وایم ولې چې د چا خپل الفاظ چې دغه سره انصاف هم دادي چې دغه په خپل ژبه دغه خبره وکم بیا په پښتو کې معنا درته وشم. نو هغه به ویلې چې here is my first principle of foreign policy good government at home. کته غواړي چې تا خارجه پالیسی شوي په کار دا چې تخپل داخله پالیسی باندې غور وکړي. اوس به موږ داخله پالیسی څنګه شکو دا خو نه دي سوي چې موږ خارجي جنگو تخپل ورغلیو چې د کور وطن ته جنگ راغلی نو زه خو مجبور یم زه خو د ځان د دفاع لپاره به یو حکمت عملی خپلوم
خو عظیم خان کاکړ صاحب چې پاکستان په خپرونه کې وخت کم دی، تاسو ته معلوم دی چې یوازې نیم ساعته خپرونه ده، پوښتنې نورې هم ډېرې دي. که راسو د وچکلۍ په حواله سره، د خلکو د مالدارۍ په حواله سره خبره وکړو چې 100 کاله وچکلي هم په بلوچستان کې او بیا په خاصه توګه په پښتني برخو کې پاتې شوې ده. خلکو خپل باغونه ریبلي دي، همدغه رنګه مالداري یا څاروي چې دي نو هغه هم له منځه تللي دي. په عربه او روپیه تاوانونه سوي دي. د دغو خلکو د اقتصاد، بلکې په بلوچستان کې که ووایو نو خو 80% د اقتصاد په کښت و کرونده یعنی په زراعت او په مالداري باندې ولاړ دی. د دغه اړخ ته څومره پاملرنه سوې ده او هغه زمینداران او مالداران چې تاوانونه سوي دي د هغوی سره د مرستو په اړه څه داسې حکومت پلان جوړ کړی؟ نشیر صاحب یو ډېره ښه خبره په ذهن کې راغله. خیر وبېکم مننه. زموږ په خوا د سیاسي سپیره چې دی، سیاسي سپیره څه مراد دا چې بس د ځان مو مفاد ته ګوري، دا سوچ نه وي چې سبا به دا کم و سختو ته مخامخ وي. دا خو د هغو عملونه دي دغه سیاسي سپیرو. په کار خو دا و لکه تا چې کومه خبره وکړه د حیواناتو په حواله، د کام ظاهر خبره ده د معاشي بدحالۍ په حواله، چې څه شی موږ ته 100 کاله مخکې کول پکارو، 100 کاله پس موږ په دا نتیجه نن رسېدلی یو چې یاره که نن هم موږ عظیم کاکړ صاحب، ګمان کوم چې د عظیم کاکړ صاحب د ټلیفون لیکه کته شوې ده. موږ به بیا هم هڅه کوو چې ورسره تماس ونیسو د ټلیفون له لارې او ځینې نورې پوښتنې دي چې هغه هم وکړو. عظیم کاکړ صاحب په سفر هم دی، یو خواته روان هم و، خو مهمه خبره دا وکړه چې د بشري حقونو په اړه هم د بلوچستان حکومت اقدامات کوي او تر اوسه پورې د ده په وینا چې د بېدرکه بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې 400 ته نږدې کسان هم په دې یو نیم کال موده کې خپلو کورونو ته رسېدلي دي او دوی وایي چې د دې حکومت د بشري حقونو په اړه چې وژغورل سي او وساتل سي هم اقدامات کوي. همدارنګه د پښین ډیویژن خبره هم وسوه چې ډېر زر به د پښین ډیویژن اعلان وسي چې دغه سیمې کې به نورې ضلعې هم جوړیږي او بیا به یو غټ ډیویژن وي چې د افغانستان سره به هم لګېدلی وي. دا ډېره پراخه سیمه ده. او بل دا چې پرمختیایي کارونه په بلوچستان کې دی وایي چې ډېر په تیزۍ سره روان دي او تر څو پورې که دغه حکومت پاتې سي نو امکان به دا وي چې ډېر زر به هلته د خلکو ژوند معیاري سي او هم د کار روزګار موقع به برابرې سي او 160 کروړ روپۍ ځوانانو ته بلا سود قرضو پروګرام هم دی چې دا به وړې قرضې وي له 3 څخه تر 4 یا تر 5 لکو پورې چې ځوانان وکولی سي که چیرې روزګار نه لري هغه خپل کاروبار شروع کړي په دغه لږو پیسو باندې او حکومت به د دې سره هم دغه مالي مرستې کوي، سود به نه ځینې اخلي او یو ټاکل شوې موده کې به دغه پیسې بیرته و حکومت ته ورکول کیږي. نو چې تر څو پورې زموږ د ټلیفون لیکه برابرېږي موږ به ځو یو لنډې غوندې وقفې ته. قدرمن اورېدونکو، عظیم کاکړ صاحب د ټلیفون په لیکه باندې را سره ملګری شوی دی. یو بیا هم کاکړ صاحب تاسو په سفر یاست او یقینا چې د ټلیفون په سیګنالونو کې به مسئله که دغه ته ووایاست چې د بېروزګارۍ د ختمولو لپاره په بلوچستان کې ډېره غټه ستونزه ده او په هر حکومت باندې نیوکې کېږي چې په زرهاو دوی هغه منصبونه پوسټونه اعلان کړي خو بیا ورباندې عمل نه کوي په هر بجټ کې. د دغه دپاره مو څه داسې اقدامات کړي دي چې د یو شمېر ځوانان بېروزګاره دي او تاسو د عمر حد مو هم ورته زیات کړ خو له تر اوسه پورې بېروزګاري نه ده ختمه شوې او زیاتوالی پکې را روان دی؟ نشیر صاحب، د محمد رسول الله یو حدیث وایي غربت یو داسې فتنه ده چې هغه انسان د خدای لذات هم منکر کولی شي. ولې زموږ عملونه داسې جوړېدلی شي انسان ډېر مایوس شي، ډېر زیات چې د مجبورۍ په وجه باندې دغه چې عملونه وکړي چې خدای نخواسته هغه د شرک په زمره کې راځي. مثال کې طور په هغه مجبورۍ وي چې انسان دونه جوکاو کړي، دونه
انسان کمزوري کی چې هغه چاته دون ځان کښته کی چې توبه نعوذ بالله په هغه باندې موږ ګسر د دین اوس زمونه چې دا وخت حکومت بلوچستان ته ټول غټ مشکل دا دی چې څنګه د خپل ځوانان د دوی اعتماد وګټو موږ لہذا سلويش کال زړه د موږ سره د ریکروټمنټ پالیسی ده اوس ریکروټمنټ په طرز باندې کېږي یا به دا په محکمه باندې کېږي یا به دا په پبلک سرویس کمیشن باندې کېږي کته وګوري پبلک سرویس کمیشن اورډیننس کې د 1900 نه اتیا بعد یعنی تقریبا 10 کال کېږي چې په دغه اورډیننس کې پبلک سرویس کمیشن اورډیننس کې یو قسم تنظیم یا بدلون نه راغلی دا اول حکومت دی چې اوس شپږ میاشتې لمخکې یو زنانه پکې ممبر کړه او دغه لپاره شرایط وشول چې ممبر په پرداده بنیادو باندې شوی چیرمن به دوه مدعي دویم شی د موږ سره چې محکمانه چې کوم ټیسټونه وکړل او په هغه کې ځنن علی الاعلان وایم دا حقیقت دی هر څه په دا خبر دی څه د لپاره هغه خبره کو چې بیا سبا دلیل نور تلرو یا دا خبري د حق ثابتولو لپاره بیا سترګې نه لرو دا پوسټونه بخښه نو د جام کمال په خپل سوچ زموږ د یو ټیم په سوچ موږ په دا نتیجه ورسېدو چې چونکه دا کال د موږ سره یا د مخنی د سو کلو د پوسټو د خالی اسامیانو د اناونس کولو په نو وجه باندې د موږ سره تقریبا 15000 898 پوسټونه دا د موږ سره موجود دي په دا کې په غټ تعداد باندې تقریبا 8000 تقریب دا په محکمه تعلیم کې دي دا نور بیا په محکمه مواصلات کې په حیوانات کې په مایګيري کې په صنعت کې په دا کې موجود وو صحیح نو موږ ډیسټریکټ ریکروټمنټ کمیټي جوړ کړه یعنی ډي سي بداغه چیرمن وي چې په د متعلقه ډپارټمنټ چې کوم سربراہ دي په ضلع کې دا به موجود دي اوس چې کوم منصوبې دا وخت روان دي حکومت بلوچستان دوه شان ګوري یو خود د منصوبو افادیت ګوري د عوام لپاره دویم موږ د پسو تعداد باندې موږ په دا کې ملازمتونه پیدا کولای شو تقریبا پر روان کال کې چې دا کومې منصوبې دا کال شروع شوې دي تقریبا 1000 او 8 یا 9 پوسټونه به مزید د راسه پیدا شي خو د دغه لپاره چې یعنی زر تر زر کار ور باندې وسی چې ځوانان پر سر روزګار سي څه داسي یو لار مرتد شاکله ده داسې مختصرا راته وست یقینا په دا کې د نان ټیچینګ سلور زره پوسټونو دغه ټیسټونه وسول او اوس په دغه باقاعده نامینیشنز وکړي د ټیچینګ کم پوسټونه چې دي تقریبا نصیر صاحب د دوی تعداد بیا تقریبا 35000 دی او دا 35000 یا 15000 پوسټونه چې دي دا به هم ان شاء الله په 2 میاشتې کې د نن سی ټي اس پی ټیسټونه اخلي انټرویو روان دي او دا به ان شاء الله فیل کی او بيخي منټ دا دي چې یو منټ د بلوچستان څلور یو منټ وخت پاته دی د مالداري او د کښتو کروندې په اړه چې تاسو کوم خبره کوله که په یو منټ کې مهرباني وکړئ راته ووایاست که څوک خبرونه اوري زموږ نو هغه خبر سي چې د مالدارانو او زمیندارانو لپاره څه دي د زمیندارانو لپاره موږ درې څلور پروګرام یې دي یو خو مطلب دا دی چې موږ سبسایډي ورکو دویم دا دی چې مختلف قسم بیجونه چې دي لکه اوس د زیتون فصل چې دا موږ زیات حوصله افزایي کو چې خلکو ته ورکړي چې هغه فصلو ته ولاړ شي چې د چا پیداوار اسانه دي او دغه سختي ته آمدنی ډیر راځي صحیح دریم د چک ډیمو والا د چک ډیمو سلسله موږ شروع کړې ده سره ما د ټریکټر پروګرام لکه ما چې ول د زمیندارانو لپاره اویل سیډ باندې سبسایډي موږ ورکو داغه طرف لایف سټاک باندې تقریبا ویټرنری کم هسپتالونه چې دي ویټرنری کالجز چې دي دا تقریبا د وو ویټرنری نرسریانو د موږ سره منصوبه ده په دا بجټ کې ان شاء الله او د لایف سټاک په والا یو ایکسپو موږ په اسلام آباد کې د حکومت کې دویمه ډیره غټه عالمي ایکسپو موږ وکړه چې درې ورځې روانه او په کوټه کې او موږ په دا نتیجه باندې ورسېدل چې ډیر غټ تعداد باندې خلک د ملایشیا او د انډونیشیا سنگاپور د ملکو سره د روس او د چین سره غټ تعداد باندې خارجان راغلي او هغه دغه ایکسپو چې دا ایکسپو ولیدل او موږ هغه ته دا وویل چې بلوچستان چې دی هغه د محکمه حیوانات په حواله
یو ډیر ښه تاسو شدغه دی او د حلال غوښې د ایکسپورت خبره به مو هم کړي. ډیره مننه عظیم خان کاکړ صاحب د وخت راکولو او تاسو په سفر کې واست. بیا هم ډیره مننه. یو جهان مننه. قدرمنو اوریدونکو له دې سره د خپرونې وخت سر ته رسیږي. پروډوسر بختور شاه، زه نصیر کاکړ. تر بلې خپرونې پورې ستاسو له درانه خدمت اجازه غواړم. د خدای په امان.